بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورت تا سورت آل عمران وی. تسمیه دا کل دا پیسم دا جز سا. فدیمن کے بیان دا آل عمران براش. مناسبت دا دی سورت دا مخ کے سورت سره. مخ کے سورت بقرہ مدنی سورتو. دا هم اگره سورت آل عمران مدنیه. دوهم دمخ کې سورت پسر کې د حروف مقطعات زینی الف لام میم. د دې سورت پسر کې وګورئ الف لام میم. دریم دمخ کې سورت پسر کې د منزل بیانو. ذالک الکتاب لا ریب فیه. د دې کتاب په سر کې د منزل بیان ده. الله لا اله الا هو الحي القيوم. قیوم ذات دا قرآن نازل کړي. سلورم مخکې صورت کې بیان د توحید، رسالت، تخویف، بشارت، انفاق، جهاد، همدغه مضامین سته په دا صورت کې هم موجود دي. پنځم مخکنی صورت زیاتره مشتمل و په رد د یهودو باندې. د دې صورت زیاتره برخه مشتمل ده په رد د نصاراو باندې. مخکنی صورت کې د مشرکانو یادونه وشوه. د دې صورت په سر کې به هم د مشرکانو یاداشت وسی او د هغوی د عذاب فیصله به وشي. کلمات د دې صورت 3480 او حروف د دې صورت 4500. ترتیب جمعی د دې صورت دریم او ترتیب نزولی د دې صورت ناتیا. بسم الله الذي ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما جعل النصارى ولدا لله. الرحمن اس الله چې مهربان به اعطاء الايمان للمؤمنين چې الله مسلمان ته ایمان نصیب کو. الرحیم اس الله چې مهربان ده په انزال الرد علی النصارى چې د هغوی د مذهب تردید وشو. الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك. او یا الف الله، لام معنی لازم، میم معنی منزه عن الشریک. الله لازمن فاق ده لشریک نه. دا سوک ذات الحی القیوم، حی قیوم ذات. او یا مخ کې تاسو اول الف الله، لام جبرائیل، میم محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی دا قرآن لطرف دا الله نه په واسطه د جبرائیل علیه السلام نازل ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. د الله پاک جل جلاله دی پارا بنا په یو قول او روایت کې راځي د الله پاک جل جلاله دی پارا 3000 نمونه دي. زر نمونه الله ملائکه ته خیلی فقط. زر نمونه انبیاء ته خودل شری فقط. 300 په تورات کې، 300 په انجیل کې، 300 په زبور کې، یو کم سل په قران کریم کې،
یو هغه نوم ده چې الله د خپل ځان لپاره خاص کړی چې هغه ته اسم اعظم وایي الذي اذا دعي به استجيب له چې په دې باندې دعا وشي سمدستي دعا قبليږي او دغه نوم کوم نوم ده الله پاک دغه نوم پټ ساتلی چې بنده باید الله پاک ذکر په هر نوم باندې وکوي په دا نومونه کې خامخا دا نوم براش دعا به الله قبول کړي نو بعد حضرات فرمای چې دغه نوم اسم ذات تا الله الله پښتو معنا مونږ تاسو خدای کو کله چا ذهن کې دا سوال پیدا خدای الله دا څه فرق لري وای ما دا فرق نه لري خدای لفظ پښتو ده الله لفظ عربي ده د خدای یا د خدا چې پارسی کې ورته وای خود آی معنا دا په خپل موجود ایجاد د موجود تا احداث د محدث تا یو علت تا یو فاعل تا حاجت نه لري دا معنا د خدای خدای هغه ذات تا چې پیدا کولو د تمام ممکناتو کې چاته حاجت پیدا شوی نه دیتا خدای وای یا په ترکیه ژبه کې تنکری تعالی تنکری دا د الله نوم نه الله تنکری خدای یا د دین علاوه په هر ژبه کې چې وی د الله پاک نوم الله دویم قول دا چې اسم اعظم په هغه آیاتو کې دا چې په دې کې کلمات د حصر موجود دي لا اله الا هو دریم قول دا چې کوم ځای کې دغه دوه نمونه دي الحي القيوم او په دې باندې دلیل پیش کړي چې حدیث کې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې اسم اعظم په درې سوراتو کې دي سورة بقرة سورة آل عمران سورة طه مونږ چې په لټنه وکړه چې دا کوم شیان دي چې په دا درې سوراتو کې دي په سورة بقرة کې مولیدل نن گئیس تاسو وویل الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم آل عمران سورت کې راغلو الله لا اله الا هو الحي القيوم سورة طه ته ورغلو وعنت الوجوه للحي القيوم نو ظاهرا داسې معلومیږي چې د الله پاک اسم اعظم په دغه نمونه کې ده خو الله پټ ساتلی د جمعې په شپه ورځ کې یو ساعت د قبلېدو ده الله پټ ساتلی شپه د قدر الله پټ ساتلی د دې لپاره چې بنده په هر وخت کې د الله یادونکی جوړ شي په هر وخت کې بنده په خپل ګناهو پښیمانه شي په هر وخت کې بنده د خپل ګناهونو توبهګار شي نسوارا د نجران او د شام یو شپېته کسان راغلل جمعه ته ننوتل منځونه د مشرق په طرف باندې وکړل د مانځه نه بعد رسول الله ورته فرمای چې اسلام راوړی وای اسلمنا قبلک لتانا مخکې مونږ اسلام راوړی وای تاسو په اسلام کې داخل نه یې ولی دعاءکم لله ولدا تاسو د الله لپاره بچای ثابتوي دوی اوې نو کله الله لپاره بچای نه نو عیسی پلار بیا څوک شو
الله پاک دا آیتونه نازل کړل. په دې صورت کې با د عیسی علی السلام د نیا پیدایش، د عیسی علی السلام د نیا نه د مور پیدا کېدل، په دې کې با د عیسی علی السلام د خاله بیان، په دې کې با د هغه د مور د خاله بیان، دا ټول سلسله برا واخلي چې داسې واقعه وا داسې عیسی علیه السلام منځته راغی. بغیر د پلار نه الله پاک بیبي مریم ته بچی ورکړی. نو دوی ورته وایي هل رأیت ابنا بلا اب، تا چېرته پلار زوی بغیر د پلار نه لیدلی؟ الله فرمایي ورته تاسو چېرته سړی بې پلار او بیا مور لیدلی؟ وی بې پلار بې مور سره کم وي. ولی آدم علیه السلام نه ګوري پلار او مور یې څوک و؟ تشبیه الغریب بالاغرب. تاسو ته دا خبره ناشنا ده چې عیسی علیه السلام ولې پلار نه لري؟ دا خبره ولې ناشنا نه ښکارېږي چې آدم علیه السلام پلار هم نه لري مور هم نه لري؟ الله خپل قدرت ښکاره کولو چې الله په دې هم قادر ده چې یوې زنانه ته بغیر د خاوند نه بچی ورکړي. خو د الله عادت داسې جاري ده چې نکاح به کوي، ښځه او نر به یو ځای کېږي، د هغې نه به یو میوه دنیا ته راځي. الله پاک فرمایي چې ښه ته ورته وایه پیغمبره عیسی خدای نه ده، نه د خدای زوی ده. ولې؟ الله هغه ذات ته کتاب نازل کړی. آیا عیسی علیہ السلام په بل چا کتاب نازل کړي؟ نه، بلکې په عیسی علیہ السلام باندې کتاب الله نازل کړي. والمنزل لا يكون الها، منزل علیه د اله نبی. دویم دا تورات قرآن الله نازل کړي. که عیسی خدای وای خدا به نازل وای. دریم الله هغه ذات ته چې د و اسمانونه پورته په دې باندې الله علم لري، د و ځمکونه لاندې په دې باندې الله علم لري. انه لا يرى النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. آیا عیسی علیہ السلام دا علم لري؟ وینا الله خو هغه ذات ته چې د مور په ګیډه کې د ماشوم تصویر برابرای، عجیبه څیره برابر شي. عیسی علیہ السلام مصور و، د مور په ګیډه کې دغه تصویر جوړ شوی ده. آیا مصور یکونو الها خدای کې دی شي؟ نه. الله کتاب نازل کړي چې بعضی آیات محکمات لري او بعضی آیات متشابهات لري. عیسی علیہ السلام کوم کتاب نازل کړي په بل چا باندې؟ دا دلائل ویلي دوی بیا خبره کوي هل رأیت ابنا بلا اب. الله پاک د زکریا علیہ السلام د عمران علیہ السلام قصې دوی تر اخلي چې د مور څنګه پیدا شوه ده، به عیسی څنګه پیدا شو، ټول بیان کوي. الله پاک دوه قسمه آیاتونه نازل کړي. بعضی آیات محکمات دي او بعضی آیات متشابهات دي. خو تعارض راځي د بعض آیاتو سره. یو آیات کې راځي کتاب احکمت آیاته، د هغه نه داسې معلومیږي چې ټول محکم دي. بل آیات کې راځي کتاب متشابهه، د هغه نه داسې معلومیږي ټول متشابه دي. جواب دا کتاب احکمت آیاته په دې معنی چې دا کتاب ناسخ ده، دا کتاب مضبوط ده، معنی ظاهر دي، ټول کتاب دا شي. کوم ذکر راځي کتاب متشابهه، معنا دا چې دا کتاب ټول من حيث الكل معجز ده، دلالت کوي په معانیو باندې، د فصاحت او د بلاغت او درجه ته رسیدلي دي. او پاتې دا آیت
دا په اعتبار د معنا سره ده چې بعضې داسې آیتونه دي چې دغه معنا ښکاره ده اقیم الصلاة، او بعضې داسې آیتونه دي چې دغه معنا پټه ده لا یعلم تأویله الا الله. مقطعات حروف الله پاک په 14 سورتونو کې دغه مقطعاتو بیان کړي او راوړي دي، لکه متشابهات الف لام میم الف لام را. د متقدمینو حضراتو نظر داو چې د دې آیتو معنا به نه کوله، خو د متأخرینو حضراتو نظر داده د دې داسې معنی متناسبه چې معنی حقیقی هم نه بولی، معنی وضع کوي. د دغه معنیو فلټنه ښه کار نه ده. یو سړی سبیغ نومیږي چې مجلس کې به کېناستلو، نو پوښتنه به دا کوله چې قرآن مخلوق ده که غیر مخلوق ده. قرآن په اعتبار د الفاظو سره مخلوق ده، قرآن په اعتبار د کلام نفسی د الله سره غیر مخلوق ده. خو دې بحث حاجت څه ده؟ بیا حضرت عمر فاروق دا سړی ونیولو، حضرت علی ته وایي چې علی دا سړی څنګه کو چې مجلس کې کېني دا پوښتنه کوي قرآن مخلوق ده که غیر مخلوق. وایي که چېرته زما واک وای امیر خو ته لقطعت رأسهما به سر پرې وای چې د مخلوق نه مخلوق وروښیم. چې مجلس کې به کېناسته د دغه متشابهاتو الرحمن على العرش استوى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله الف لام میم الف لام را قاف طه یاسین حمیم، دې پوښتنې به کولې. عینادان عمر فاروق لخت ورته تیار کړ، سړی راوستل سنه مې وای انا عبد الله صبیغ، د خدای بنده يم صبیغ نمیږم. عمر رضی الله عنه فرمای انا عبد الله عمر، او ټینګ لخت راوستل چې یو لخت په دې سر کې ورکړه د وینو دارې نه شروع کړ. سبي ورته توبه 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 چې زما په سر کې کوم ګن جمع شوی و ګن توی شو نورې مې وایا. خلکو ته وویل چې بیا د سبیغ سره مجلس کې کېنه نه، او چې کومه تنخواه په حکومت کې و تنخواه ته نه کټ کړه. د سبیغ سره به دوستی نه کوئ، خیخي به نه ورسره کوئ. نو په داسې الفاظو کې د هغې د معانیو پلټنه سموهم الله د هغوی نوم اخیستی ده چې دا هغه کسان چې په زړو کې زنګ پروت ده. اوس سوال دا ده چې متقدمینو حضراتو ولې ترجمه نه کوله، متأخرین ولې کوي؟ وجه دا ده د متقدمینو حضراتو په وخت کې داسې کسان موجود نه و چې د قرآن پسې خبرې وکړي، نو دا معنی متناسبه او حاجت هم نه. د متأخرینو حضراتو په وخت کې داسې خلک راغلل چې په قرآن اعتراضات وکړل چې الف لام میم سمانا الف لام را سمانا. متأخرین حضرات مجبور شول داسې معنی چې حقیقی معنی هم نه دي خو ورته متناسب معنی ودي، نو ویل چې الف معنا الله، لام معنا جبرائیل، میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. قرآن له طرفه د الله نه واسطه د جبرائیل باندې په محمد رسول الله نازل ده. الفاظ متناسبه، معنی متناسبه. دویم علامه اشرف علي طحاوی رحمت الله علیه ورته خبره کړې ده. یو امتحان د عوامو ده، یو امتحان د خواصو د علماو ده. د عوامو امتحان دا ده چې خلکو راځي یو ساعت قرآن وایي، یو ساعت علم زده کوي، یو ساعت په د مجلس د مغفرت کې کېني. چې څوک راغلل کامیاب شول، را نغلل الله ته امید لري. دنیا ژوند په لهو لعباس کې تیر کو.
عالم څه کوي؟ عالم هرسناک ده. هغه چې دا علم هم زده کم، دا هم زده کم، دا هم زده کم، دا ټول علوم دنیا کې زده کم، او کوشش کوي چې دغه متشابهات دا هم زده کم. اوس الله په امتحان راوست چې عالم دا ټول به زده کوي، خو دا به نه زده کوي. اوس که دغه عالم د دې شي زده کړې کوشش هم وکړه، دا عالم ناکامه شو. چا څوک ځای په ځای ودرېدلو چې بس دا نه زده کوم، خدای چې ته وایې چې مه زده کوه، نه زده کوم، دا عالم کامیاب شو. ځکه الله فرمایي چې هغه څوک چې په زړه کې زنګ پروت ده، د دې پلټنه به کوي، د دې زده کړه به کوي. امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دغه په معانیو باندې راسخون مضبوط خلق پوهیږي. راسخ په علم، راسخ په علم چاته وایي؟ عالم، عامل، مخلص، چې درې والا صفات پکې وي. او یا عالم، عامل، مخلص، معلم. عالم بمی، عمل بم کوي، اخلاص بم لري، دا علم بل چاته کوي هم. دا صفت در رسوخ ده. شافعی سے فرمائی چې دا راسخون علم د دې آیتو په معنا باندې پوهیږي. والراسخون فی العلم. لدی وجنا امام شافعی رحمه الله وقف پر راسخون بالعلم باندې کوي. او د امام صاحب مذهب دا ده چې دا یو راز ده او بغیر د الله نه پدې څوک پوهیږي نه. فإلا الله باندې وقف کوي. لا يعلم تأويله إلا الله. ورسته ځان ته جمله ده. ورسته ځان ته جمله ده. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. راسخون دا دعا کوي چې خدای موږ زړونه کګوي ما چې موږ دغه معنی او تفتیش او تلاش شروع کړو. نو د علماو امتحان دا چې دا شی به نه زده کوي. اوس کامیاب عالم هغه چې په دې ودرېدو نه زده کوم. زیغ او کوګوالي والا هغه عالم شو چې په دې کې نه نوت. ای الله ته جمع کون کوي د خلکو په ورځ د قیامت کې. نو معنا دا شو ته هغه ذات نه په هغه ورځ باندې موږ د شرمندګۍ نه وساتې زموږ ګناهونه معنا معاف کړي. ښه نظر هم امداده چې که څه تعویل ته ضرورت نه د چا اعتراضات نه. الله اعلم بمراده بذلك كما قاله صاحب الجلالين. البته که تعن کولو نبی الفاظ مناسبه و معنی مناسبه ذکر کول دي. خو سوال دا پیدا کیږي چې بیا دا الفاظ او اصلي معنا معلومه ولې نه ده؟ اصلي معنا ولې معلومه نه ده؟ دا هغه نه جواب دا ما بیان دي الله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې یو سر او راز ده. دا راز په ورځ د قیامت کې ښکارا کیږي. او یا دا مخفف دی د یو چا د نوم نه یو حرف راخستل شوی وي. فقلت له لها قفي فقال قاف. دا مخفف راغلی دی د هغو جملو د کلماتو نه چې عند الله دی. لهم دی وجنه چې کله دغه آیت نازل شو دا نسوارا خو راغلی وای مونږ ته وخه پتا څه نازل دي. وای الف لام میم حساب یو. الف یو ده، لام دیرش ده، میم څلوېښت. څو شول؟ یو اویا. موږ په داسې دین کې نه داخلي کو چې عمر د هغې یو اویایي. یو دا معنا ته نه واخیست.
پتا نور نازل دي؟ وای او وای څه؟ وای الف لام میم صاد. صاد دا نوی ده. نو نوی وصل اویا 280 راځي غالبا چې موږ په داسې دین کې نه داخليږو چې لا اله یو سلو نوی یو سلو شپېته عمر ده دي. پتا نور نازل شوی دي؟ وای او وای کوم؟ الف لام را 211. وای موږ په داسې دین کې نه داخليږو چې دا عمر 211 کاله وي. خلت علينا الامر، مونږ ته د ګډې وړې خبرې وکړې، مجلس نه ډک شول. د دې خدا معنا نه و چې د خلکو اخیستې وه، د ابجد حروف حساب ورته کړی و. حقیقي معنا باندې الله علم لري. نو یو حکمت پکې داو، فائدہ پکې داوا ایمان، دویم فائدہ پکې امتحان د علماو، دریم هغه سر او راز ده چې الله او رسول سره پیږي په دې خبرې باندې. دا یو راز ده، یو مخففه کلمه ده، دغه وګړي جملې نه یو اسانه شی راخستل شوی. کتاب راخست یو عالم د کفارو نه پتنګ شو. کفارو او الله سره رانیسو وزمه بل څوک چې مسلمان او خبر ورکړي او داسې هونه شي لیکلی چې عالمه تعوذ تانیس نه دورته قصه د موسی علیه السلام دا غینه یو جزء را واخیستو. وجاء رجل من اقصى المدينه وجاء رجل يسعى وقال ان الملأ يأتمرون بك. بس نور عالم خپل پیږي چې ورسته د یأتمرون بك نه یقتلوک ده، خو نور ته ونه لیکل. عالم پوه شو په داراز باندې ډایرکټ لاړ. نو کله دا هم داسې اسرار او رازونه دي مابین د الله او د رسول کې چې د دې په حقیقت باندې بل چاته اجازه نشته. الله لا اله، الله پاک جل جلاله ذات واجب الوجود، لا اله الا هو، نشته معبود موجود مگر دا یو ذات، الحي ژوندی ذات، القیوم قیوم دا په تدبیر د نظام د عالم باندې ولاړ ذات. دلیل په دې خبره باندې چې الله بل ذات نشتا، حي ذات ته قیوم ذات ته بل دلیل نزل تفعیل باب کرا کرای پتا قرآن نازل کړي په درويشتو کلو کې. نزل عليك الكتاب بالحق، الله کتاب پتا نازل کړي په حق د دلیلو په حق نازل ولو سره. مصدقا په حال د دې کې دا کتاب موافق د لما د هغه کتاب سره بین دی چې مخکې لدین او انزل التوراۃ والانجیل، الله نازل کړي تورات او انجیل من قبل مخکې هدى للناس، دا هدایت د خلقو دی پاره او د پیریانو دی پاره. وانزل الفرقان، الله نازل کړي قران کریم نجما. ان الذين كسان كفروا جدي كافران بآيات الله لهم دوی لپاره عذاب شدید. والله بشک الله پاک عزیز غالب ذات په انتقام غستلو، ذو انتقام خوان د انتقام ذات بدلا د کافر نه د ظالم نه الله اخلی ولو بعد حين اگرچه د ګرستویم. ان الله بشک الله پاک لا يخفى عليه فتنه دی په باندې شيء کوم سو فی الارض پزمکه کې لګیا ډیر ولا فی السماء په اسمان کې. هو الذي الله ذات يصوركم في الارحام چې تاسو جوړوي په رحمونو کې دننه کای په یاشا څنګه خو کوي نر یا خزا. لا اله الا هو، نشته معبود موجود مگر هم دا یو ذات العزیزو چې غالب ذات الحکیم و حکمت والا ذات. هو الذي الله ذات انزل عليك الكتاب چې نازل کړي پتا باندې کتاب منه الذين آیات محکمات، لدین بعد آیتونه دی مضبوطو، هن ام الكتاب دا اصل دا کتاب دی، محکم دی په اعتبار د معانی سره لا يحتمل النسخه.
و اخر متشابهات او بعض متشابهات په اعتبار د معنی او معنی دغه پټ دي. فاما الذين كسان في قلوبهم زيغ چې بدر کې کوګواله وي فيتبعون دي په لټنه کې ما دي هغه معنی او تشابه منه چې متشابه دي معنا د هغه پټ دي. ابتغاء الفتنه د طلب د فتنې دی پاره قران کې شکوک خلقو ته خي و ابتغاء تاویلی طرف د تاویل د معنا فاسده د آیت تقاضا لري. وما يعلم تأويله الا الله او د دې په معنا باندې نه پوهیږي مګر هم صرف یو الله. هذا يوافق مذهبنا او عند الشافعي الوقف على العلم يعني والراسخون في العلم. والراسخون في العلم کسان چې مضبوط دي په علم کې یقولون دوی وایي آمنا به مونږ په دې ایمان راوړی کل من عند ربنا دا هر یو زمونږ له طرف د رب نازل شوی ده. وما يذكر الا اولو الالباب نصیحت نه اخلي مګر هم خواندان د عقل. ربنا ای زمونږ رب لا تزغ قلوبنا زمونږ دونه کاږه مکې بعد اذ هدیتنا فاستغنه چې تا مونږ ته هدایت کړی. وهب لنا من لدنک مونږ ته وبخل خپل طرف نه دی رحمتن رحمت او استقامت انک ته بشکت انت الوهاب بخونکی د هر مسئولیه. ربنا ای زمونږ رب انک بشکت جامع الناس جمع کوونکی د خلکو الیوم یعنی فی یوم په هغه ورځ کې لا ریب فیه چې نه شک پر راتلو د دې ورځ کې چې ورځ د قیامت ده. ان الله بشک الله تعالی جل جلاله لا يخلف الميعاد